لسیزه اور په سوغات کې ورکړ، یوه لسیزه کورنۍ جګړه. له دې وروسته کله چې متحده ایالات په افغانستان باندې یرغل کوي د سپتمبر 11 په پلمه، د سپتمبر په 11 درې ځله امریکایان وژل شوي ول چې دا د غندنې وړ د ملکي امریکایانو. اما د سپتمبر له 11 راهیسې چې 18 کاله کېږي افغانان په دې اور کې وژل کېږي، راټول کېږي، کړول کېږي، وژل کېږي. د دې ټول قرباني موږ ورکوو. 18 کاله موږ د چاقو ښکاریو، موږ د بمبارډونو ښکاریو، موږ د انفجارونو ښکاریو. زموږ ملکي تلفات نن تر بل هر وخت زیات شوي دي. د 18 کاله چې کله موږ غندو یا 9 د اکتوبر موږ یوه توره ورځ بولو، دا غندو دا په دې معنا نه ده چې ګواکې له سپتمبر 11 مخکې موږ په مدینه فاضله یا په اصطلاح ارمان شهر درلوده. د سپتمبر 11 مخکې موږ جګړه درلوده، کورنۍ جګړه وه، او دا ټول د غندنې وړ حالت. د تاریخ قدرمن مشران ناست دي چې په همغه دوره کې راغلل او منځګړیتوب هڅې وکړې، د یوې روغې د مصالحې کوششونه یې وکړل، اما نتیجه یې ورنه کړه. اما مهمه خبر دا ده چې کله چې موږ د سپتمبر د اکتوبر 9 غندو، دا په دې معنا نه ده چې موږ ګواکې یوه لسیزه ارمان شهر درلوده، دلته هر څه روغ رمټ وو، بلکې موږ دا وایو چې دغه اشغال د هغو 10 ورځو د هغو 10 کلونو د کړاو حل لاره نه وه. اشغال هغه دارو، هغه درمل نه وو چې افغانان مریضان وو او دغه حل ته ضرورت درلوده. بل مهم بحث دا ده چې د سپتمبر په 11 چې کله امریکایان راغلل، د یو شمېر افغانانو باور دا و چې ګواکې موږ په یو بل موډ کې د خپل تاریخ قرار لرو او د امریکایانو له راتګ سره په افغانستان کې سوله او ثبات راځي، یا په اصطلاح زموږ ګټې د امریکایانو له ګټو سره وټسوي. دا باور و. اما 18 کلو ثابته کړه چې متاسفانه زموږ ګټې د امریکایانو سره غوټه نه وي. امریکایانو چې دلته څه وکړل دا صحوه نه وه، دا دقیق محاسبه شوي اقدامات ول چې د افغانستان د بې ثباتۍ، د افغانستان د جګړې، د افغانستان د بربادۍ او د افغان انسان د مسلسلو وژنو باعث ول. موږ 14 کاله د ولسمشر کرزي د حکومت دوره لرو چې ژوندی تاریخ ته او تاریخونه اوس ولیکل چې افغان حکومت هغه حکومت چې ګمان یې و چې متحده ایالاتو سره ګټې مشترکې دي او موږ په یوه لرزو. اما د ولسمشر کرزي او د امریکایانو 14 کلنو ناندریو وښوده، بې باوري وښوده چې متاسفانه زموږ ګټې د امریکایانو سره مشترکې نه وي. د امریکایانو شتون دلته د بحران، د ګډوډۍ، د افغانانو د وژنې په سیمه کې د بې ثباتۍ، د بربادۍ لامل شول. د دې ټولو ښایي دا دغه اوسنی وضعیت ده. موږ نن وینو چې تر بل هر وخت افغانستان بې ثباته ده، تر بل هر وخت موږ په سیمه کې منزوي یو، تر بل هر وخت په سیمه کې د افغانستان د حکومت په تړاو بې باوري زیاته ده. اما د دې باوجود موږ نن د سولې فرصت لرو. د دې فرصت نه باید افغانان استفاده وکړي. دا ټولو افغان لوري ته ورګرځي، افغان سیاسیونو ته ورګرځي، د طالبانو تحریک ته ورګرځي، افغان حکومت ته ورګرځي، ټولو مسؤلو افغان انسانانو ته ورګرځي چې له دغه تاریخي فرصت نه استفاده وکړي، دغه تاریخي فرصت د بې باورۍ ښکار نه کړي او خدای مکړه افغانستان یوه بله دوره د جګړې قرباني نه کړي. بیا هم د تاسو ټولو راتګ ته هرکلی وایم. خدای مړه وله ډېره زیاته رڼا